مرګونه دي بس وي هارت اٹیک ورته وش چې هارت اٹیک درته ماسپخین وشي او د سحر مونځ دې نه کړی څه جواب به الله نه ورکړي نو به چې لومبی حساب خو به د مانځه کي ستا په ذمه باندې اولنی فرض مونځ د وخت اوده کي او ډېر کسان خوب کې بس چې سملمه مولي صاحب یریږم دا خوبینمه دا خوبینمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک ماسخوتن اوده کیږي او دی یو ځل آیات الکرسی ووایي یو ځل آیات الکرسی ووایي بیا اوده شي وی الله پاک د دپاره یو محافظ مقرر کړي چې ته د حفاظت کوي یو محافظ ولاړ هغه د حفاظت کوي او د سحره پورې دته شیطان نشي نږدې کېدی ښه چې چا ماسخوتن اوده کېده آیات الکرسی ته ماسخوتن مونځ وکړه د وخت سم لو پزان باندې آیات الکرسی وایا الله به یو محافظ مقرر کی یو محافظ اب استا حفاظت کی او سو پورې چې سبا شوه نه د دته به شیطان نه نږدې کیږي ښه الله دعاګانې غواړو د آخرت فکر شروع کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی چې څوک اوه پیرې دا وی یا الله ما د جهنم نه بچ کی یا الله ما د جهنم نه وساتي رب ما د جهنم نه بچ کی 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 نو دا جهنم आवाज کی قالت النار دا جهنم ورته وی رب دې زمانه پناه غواړي د ته زمانه پناه ورکړي رب بس او چې و پیری وی رب مال جنت راکې 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 نو جنت आवाज کی قالت الجنه اے رب دې ما غواړي رب دې ما ترا داخل کې رب دې ما ته نو ځان د ورځې و پیری د جهنم نه پناه غواړو و پیری جنت غواړو فکر کو اسی وخت نه تیروخه اسی وخت نه تیرو اسی وقت نه تیرو خپل ژوند د سنتو موافق کوخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې څوک اودس وکي او د اودس نه پس دی وی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واجعلني من التوابين واجعلني اللهم اجعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين دا دعا وی د پارا اتواړه دروازې د جنت کولو پرتی دي خچې دې دا او دس نه پس دا دعا وغواړي ځان له هر ټیم د اخرت فکر منش د اخرت سوداګانې کوخه د اخرت فکر کو موږ د دنیا په سوداګانو کې اخته یو د دنیا په ګټو کې اخته یو چې ځان له د اخرت ګټو کې خصوصا دکاندارانو توامه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی من اقال مسلما اقال الله عثرته نبی علیہ السلام فرمائی چې کم دکاندار نسوک سسیز والی او بیا دغه کس تومان شي ورله روړي وي دا واپس واله زس تومان شوی نه مې دی خوښ دا دکاندار ورته وی رای کا او خپلې پیسې ورله پوره وري دې ته اقاله وی من اقال مسلمن چا چې د مسلمان سره اقاله وکړله اقاله الله عثرته الله وی د قیامت په ورځ به زه د دې دکاندار سره د ګناهونو اقاله وکم زه به هم تا د ګاک نه سودا اخیستې وه نن دې ته ګناهونه پرېږده ما له راکه او ته زه جنت ته ځه ما تا سره د ګناهونو اقاله وکړه ځان له د آخرت د سوداګانو فکر کو ځان له د آخرت فکر کو اچانک مرګونه دي اچانک مرګ راځي کریم الله مونږ ټولو نه رضا شي یا الله زمونږ آخره خاتمه په ایمان کې د باران دپاره ټول دعا وغواړئ کریم الله مونږ باندې د خیر او د رحمت باران راولي